مبارک روزه مبارک روزه راغله پر ټول جهان فرض ده یو میاشت دا پر هر مسلمان مبارک روزه مبارک روزه. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو معززو ګډونوالو په ننني درس کې چې د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت دی د اعتکاف ځینې نورې مسائل تر بحث لاندې نیسو. په تیر درس کې مو د معتکف لپاره د هغه حاجاتو مسائل بیان کړه کم حاجات چې شرعي دي کم حاجات چې طبعي دي. نن به د ضروري حاجاتو اړوند لنډه خبره او د اعتکاف د ځای اړوند به لنډه خبره وکړو. د معتکف د پاره کله کله داسې حاجات پیښیږي چې هغه ضروري وي چاره نه وي ځینې که دغسې ضروري حاجات پیښ سوه معتکف ته جایز ده چې اعتکاف څخه ووځي. مثلا یو معتکف په یو مشت کې دی ناګهانه خبر ورته راغلی چې د ده په کور کې یو څوک وفات سوی دی یا یو سخت ناروغه دی چې دی ورنسي وفات کیږي بل څوک د حفاظت نه لري او یا دی په مشت کې دننه دی د باندې یو واله تېره سوې ده یو څوک اوبه اخیستی دی لوی یا کوچنی اوبه یې غرقوي دی ورته وګوري اعتکاف ته پرېږدي راودېوځي دا سړی چې د اوبو راوکاږي هغه ماشوم چې د اوبو راوکاږي هغه ناروغ چې په کور کې دی د هغه د دوا دپاره دې ورسي او یا دا چې په کور کې داسې مشکل پیښ سي که دی ورنسي د کورنۍ د هلاکت خطره یې ده یا د مال د هلاکت خطره ده یا د اولاد د هلاکت خطره ده او یا دا چې عزت و ابرو یې له منځه ځي په دې صورت کې دته جایز ده چې دی ورسي د هغه کورنۍ حفاظت وکړي د ځان مال او د کورنۍ حفاظت وکړي د هلاکت یې راوګرځوي اعتکاف دې مات کړي. او یا دا چې یوه محکمه ده قاضي شاهد غواړي او هغه مظلوم کس چې نن ادعا کیږي یو شاهد دی دی که دی ورنسي دا مظلوم حق تر پښو لاندې کیږي شاهدي پر ده واجب ده چې دی باید ورسي نو اعتکاف چې پرېږدي وردسي. یا دې ته ورته څه شیان لکه دا چې ټول کلي خلک بار سي جماعت پاته سي مسجد کې یوازې دی پاته سي جماعت پاته سي دا ضروري حاجات دي. په دې ټولو حاجاتو کې دته جایز ده چې اعتکاف پرېږدي. البته په دې تک سره دی ګناهګار نه دی بلکې په دا ځینو ځایو کې اعتکاف ورته پرېښول واجب دي ځکه که دی اعتکاف ورته پرېنږدي ډېر لوی نقصان پکښې راځي. خو دغه ورځ چې د اعتکاف پکښې فاسد کي د دغه ورځې قضا ورباندې ستا او داسې نه ده چې اعتکاف یې نو فاسد نه سو اعتکاف یې فاسد سو دغه ورځ قضا ورباندې واجب ده خو ګناهګار نه دی بلکې په ځینو وختو کې لازمي ده چې اعتکاف پرېږدي. مراقي الفلاح صفحه 590. دا چې معتکف په کم ځای کې اعتکاف کوي یو اعتکاف د نارینه دی یو اعتکاف د ښځې دی. د نارینه لپاره غیر د مسجد څخه په کور کې اعتکاف کول جایز نه دی. د نارینه لپاره په هغه مسجد کې اعتکاف جایز نه دی چې په هغه مسجد کې 15 وخت لمونځ په جماعت نه کیږي. د نارینه لپاره په عیدګاه کې د اعتکاف کول جایز نه دی. البته دا سنتي موقت اعتکاف نفلي اعتکاف په هر مسجد کې کولی سي. هغه مسجد چې 2 وخته جماعت پکښې کیږي لکه د بازار مسجدان یا د لارو مسجدان چې د ماپښین و مازدیګر جماعت یوازې پکښې کیږي یا د ماپښین مازدیګر ماښام جماعت پکښې کیږي نور وختونه نه پکښې کیږي. دا مسجدونه دي په دې کې اعتکاف نفلي اعتکاف جایز دی بلکې ثواب لري خو هغه موقت سنت اعتکاف چې دی
هغه په دغسې مسجدو کې نسي کېدلی. مراقي الفلاح صفحه 590. او ښځه اعتکاف په خپل کور کې کولی سي. په خپل کور کې د یو خاص ځای جای نماز وټاکي چې دا زما د لمانځه ځای په هغه ځای کې د اعتکاف وکړي. هغه قسم مسجد نه دی، جماعت نه پکښې کېږي، جای نماز دی، د لمانځه دپاره خاص کړل سوی ځای دی. دې ته الله عز وجل د اعتکاف ثواب ورکوي. او که چیرې مسجد 2 منزله و، دغه معتکف په لاندې منزل کې دی، آیا لوړ منزل ته ختلی سي که نسي ختلی؟ په دې کې 2 صورته دي. یو صورت دا دی چې دغه 2هم منزل ته زینې دا په مسجد کې داخلي وي. په دغسې صورت کې دا معتکف لوړ بام ته ختلی سي. یو دا شرط دی چې دا زینې به په مسجد کې داخلي وي. دوهمه خبره دا ده چې ده به نیت د دې زینو کړي چې زه دا بام ته د دغه زینو په ذریعه باندې خېږم، نو په لاندې مسجد کې هم اوسېدلی سي، په لوړ مسجد کې هم اوسېدلی سي. البحر رائق جلد صفحه 415. بارک روژه څوک چې کړي عبادت تر هر میاشتې افضل دی، د زکات هم خیرات ثواب یې یو فصل دی. او دا چې کله ګرمي وي دننه سهولیات نه وي، د شپې معتکف باید د باندې راووځي. دغه د باندې راوتلی جایز دی که نه دی جایز؟ نو اوس دلته کتل کېږي چې دغه د باندې مسجد چې برنډه ده یا د عام ډول د باندې یو مسجد دی چې خلک لمونځونه په دوبي کې د ماښام و ماخستن د سهار په دې د باندې مسجد کې کوي. دغه مسجد دغه د باندې مسجد دا که په هغه دننه مسجد پورې متصل و، راوتلی سي د باندې دې د شپې او د ورځې دې دننه یې. او که چیرې جلا و د باندې چې راووتلې یو څه خالي مځکه ده، بیا اخواته تونګاچه ده یا د هغسې چمنۍ دي یا د هغسې ځای سره راګرځولی دي، دی لمونځ پکښې کوي، هغه ځای ته بیا نسي تللی. دا ځکه چې دا د مسجد منطقه دا 2 ډوله ده. یو هغه منطقه ده چې دا سجده ورباندې کېږي چې دا زموږ عام خلک بوټونه ورته کاږي، هغه دننه مسجد چې دی، هغه مسلې دي چې پکښې اوارې. اعتکاف اصلا په دغسې ځای کې کېږي. او یو د باندې ساحه ده چې هغه د مسجد د منافعو دپاره وي، لکه غسلخانې پکښې جوړې دي، د امام حجره ده یا د مؤذن حجره ده یا د جنازې ځای دی یا د باندې د هغسې ګلان دي. ګوره دا هم د مسجد وقفي مځکه ده، خو عرفاً مسجد هغه مسجد نه ورته ویل کېږي کوم چې اعتکاف پکښې کېږي، بلکې هغه ځای کې اعتکاف کېږي چې هلته لمونځونه کېږي چې هغه دننه مسجد دی یا د مسجد متصله برنډه ده او یا د باندې مسجد دی متصل. دغه د باندې ساحه چې ده چې دا د مسجد د منافعو دپاره ده، د مسجد ضروريات پکښې دي، په دې کې اعتکاف فاسدېږي. نو لهذا معتکف نسي کولی چې هغه مسجد چې د دننه مسجد څخه د باندې دغسې خالي مځکه ده، دغه مځکه ده چې د مسجد د منافعو دپاره ده، هلته بیا بل ځای خلک لمونځونه کوي، په 2 مسجدو کې نیت ته اعتکاف نه کېږي. او یا دا چې معتکف ځي د امام حجرې ته یا د مؤذن حجرې ته یا د جنازې ځای ته یا د اودسو ځای ته بدون ضرورت ورځي، حالاتو کې د اعتکاف فاسدېږي. البحر رائق جلد صفحه 315. احسن الفتاوى جلد 3 صفحه 510. او کچېرې یو سړی اعتکاف فاسد کی نو بیا قضا ور باندې ستا او کنسته ور باندې. اصلا لکه مخکې چې په درسو کې ویلي و اعتکاف 3 ډوله دي. یو نفلي اعتکاف دی، نفلي اعتکاف که چا فاسد کی هیڅ ور باندې نشته. او یو واجب اعتکاف دی. واجب اعتکاف دا دی چې یو چا پر ځان باندې 15 ورځې یا 7 ورځې اعتکاف فاسد نظر کړی دی.
نو که چا 5 ورځې یا 7 ورځې پر ځان باندې اعتکاف نظر کړی وو یا 2 ورځې اعتکاف وکړي یا 3 ورځې اعتکاف وکړي فاسد یې کړي دی به د ټولو ورځو اعتکاف بېرته راګرځي یعنې د 7 واړو ورځو داسې نه چې 3 ورځې پوره شوې 4 ورځې به بیا راوړم نه ټولې ورځې ځکه هلته پرلپسې والی شرط او یو دغه سنت موکد اعتکاف دی دغه سنت موکد اعتکاف چې په د اخره لسیزه کې دی د رمضان المبارک په د اخرو 10 ورځو کې دی چې دا ډیر ثواب لري دغه اعتکاف دا چې په هر ورځ تا فاسد کې د ضرورت په وجه باندې نو په کومه ورځ چې د فاسد کې د دغه یوې ورځې قضا چې دا تا پکښې فاسد کړی دی دغه یوې ورځې قضا ستا د ټولو ورځو قضا نس هغه پاته نفل ګرځېږي هغه تېر باندې دې الله عز وجل ثواب درکړي خو که د بې ضرورته فاسد کې ګناهګار او که د ضرورت لکه مخکې چې مو مسائل د حاجاتو بیان کړل ګناهګار نه یوازې د هغې یوې ورځې اعتکاف یعنې چې تا اعتکاف پکښې فاسد کړی دی دغه اعتکاف قضا پر تا باندې شته البته دا قضا چې دې هر کله راوړله نو نفلي روژه ورسره ونیسه او که د راتلونکي کال په رمضان المبارک کې دا 1 شپه روز اعتکاف کوئ دا قضایي هغه خو هغسې روژه ورسره شته که د کال په جریان کې قضا راوړل نو بیا به څه کوې روژه به ورسره نیسې احسن الفتاوا جلد 3 صفحه 511 دا د اعتکاف اړونده مسائل وې په اعتکاف کې کوشش کول پکار دي چې سړی موقت سنت دا به پابندي وکړي جماعت په پابندي وکړي د اشراق لمونځ د څاښت لمونځ تحیة الوضوء او د ماپښین تر لمانځه مخکې وروسته سنت د ماښام تر لمانځه وروسته 6 رکعاته صلات اوابین د ماخستن تر لمانځه مخکې 4 رکعاته سنت زوائد د مازدیګر تر لمانځه مخکې 4 رکعاته سنت زوائد او د ماخستن تر 2 رکعاتو سنت موقت سنت وروسته 2 رکعاته نور نفل کول او صلات تهجد په پابندي باندې کول او همدا ډول په فارغو وختو کې نفلونه ډیر کول استغفار ویل درود شریف ویل تسبیح تهلیل ذکر لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله تلاوت کول او د لیلة القدر خاص پلټنه کول په د اخرو 10 شپو کې دا د تاک شپو کې بیخي زیات جدوجهد کول دا د اعتکاف د لویو ګټو څخه دي دا د اعتکاف اړوند لن مسائل او فضائل و چې په 100 درسونو کې مو بیان کړله انشاءالله په راتلونکو درسو کې به د سرسایې اړوند څه خبرې بیان کو چې هغه په روژه کې په پای کې هر مؤمن مسلمان ورسره مخ کېږي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين يوم عاشدا پر هر مسلمان مبارک روزا تختر محمد سوال کا قبول زمارا بخشوت قانیت دیزداز ما مطلب دا اختر محمد سوال کا قبول زمارا بخشوت قانیت دیز ما دا مطلب